سلامونه جوړ تازه دا پنځور کې چې دواړه ښاغلي تاسې وینئ دواړه پیژنئ ښاغلی امرالله صالح او ښاغلی رحمت الله نبیل دواړه د افغانستان د ملي امنیت یا د امنیتي ملي رئیسان پاتې شوي دي او کلونه په دغه څوکۍ باندې کار کړی دی او تر ډیره پورې د افغانستان له ډیرو مهمو مسایلو خبر دي تر دې مهمه دا ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان زیرمې چیرته دي د ډیپوګانې چیرته دي د وسلو ډیپوګانې چیرته دي یا کوم ځای کې وسلې ځای پر ځای سوي وي کوم ځای کې وي د دوی په وخت کې اوس هم تر ډیره پورې ډیر خلک دوی لري چې مطلب له افغانستان نه څار وکړي ساتنه وکړي سره دې چې په امرالله صالح باندې ډیری په دې باندې مشهور هم ده چې دی په ملي مسایلو کې یو ډیر قوي دریځ لري خو په دې اوس وخت کې نیوکې ورباندې ځکه زیاتې شوي دي چې ده په سوشل میډیا باندې د په کابل کې یوې ډیپو د انتقال په اړه خبرونه نشر کړل چې طالبان له یو ځای نه د وسلو ډیپو سره بل ځای ته وړې دا او هغه ځای موقعیت یې هم ښودلی دی چې په دې باندې خلک نیوکه ځکه کوي چې دا یې په قصدي ډول پاکستانیانو ته د دې وسلو د ډیپوګانو معلومات ورکړي دي او دا یې داسې ښودلې ده چې دا رحمت الله صالح چې د پاکستانیانو سره کومک کوي همکاري کوي او دا په ښکاره ډول هغوی سره کومک ده سره دې چې امرالله صالح په همده باندې ډېر مشهور ده چې دا د پاکستان ضد څیره ده رحمت الله نبیل چې کله په افغانستان باندې پاکستانیو پوځي رژیم ورباندې هوایي بریدونه وکړل د طالبانو ته د مشوره ورکړله د سوشل میډیا له لارې پوسټونه یې وکړل او هغه ټول کوردینات یې ورسره شریک کړل چې باید پاکستان که طالبان غواړي وولي باید کوم ځای هدف وګرځوي د پاکستان په کومو ساحو کې د هغې مهمې ډیپوګانې دي زیرمې دي یا مهم تاسیسات دي یا مهم پوځي ځایونه دي اوس تاسې ووایئ چې یوه په کابل کې د طالبانو په اړه خبرونه خپاره کړي دي چې د وسلو ډیپوګانې بل ځای ته وړي دي په سوشل میډیا باندې خبرې کوي او یو څه د طالبانو ته معلومات ورکړي څوک ملامت څوک سلامت څوک د وطن په خیر څوک د وطن په تاوان ده سلامونه جوړ تازه دا پنځور کې چې دواړه ښاغلي تاسې وینئ دواړه پیژنئ ښاغلی امرالله صالح او ښاغلی رحمت الله نبیل دواړه د افغانستان د ملي امنیت یا د امنیتي ملي رئیسان پاتې شوي دي او کلونه په دغه څوکۍ باندې کار کړی دی او تر ډیره پورې د افغانستان له ډیرو مهمو مسایلو خبر دي تر دې مهمه دا ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان زیرمې چیرته دي د ډیپوګانې چیرته دي د وسلو ډیپوګانې چیرته دي یا کوم ځای کې وسلې ځای پر ځای سوي وي کوم ځای کې وي د دوی په وخت کې اوس هم تر ډیره پورې ډیر خلک دوی لري چې مطلب له افغانستان نه څار وکړي ساتنه وکړي سره دې چې په امرالله صالح باندې ډیری په دې باندې مشهور هم ده چې دی په ملي مسایلو کې یو ډیر قوي دریځ لري خو په دې اوس وخت کې نیوکې ورباندې ځکه زیاتې شوي دي چې ده په سوشل میډیا باندې د په کابل کې یوې ډیپو د انتقال په اړه خبرونه نشر کړل چې طالبان له یو ځای نه د وسلو ډیپو سره بل ځای ته وړې دا او هغه ځای موقعیت یې هم ښودلی دی چې په دې باندې خلک نیوکه ځکه کوي چې دا یې په قصدي ډول پاکستانیانو ته د دې وسلو د ډیپوګانو معلومات ورکړي دي او دا یې داسې ښودلې ده چې دا رحمت الله صالح چې د پاکستانیانو سره کومک کوي همکاري کوي او دا په ښکاره ډول هغوی سره کومک ده سره دې چې امرالله صالح په همده باندې ډېر مشهور ده چې دا د پاکستان ضد څیره ده رحمت الله نبیل چې کله په افغانستان باندې پاکستانیو پوځي رژیم ورباندې هوایي بریدونه وکړل د طالبانو ته د مشوره ورکړله د سوشل میډیا له لارې پوسټونه یې وکړل او هغه ټول کوردینات یې ورسره شریک کړل چې باید پاکستان که طالبان غواړي وولي باید کوم ځای هدف وګرځوي د پاکستان په کومو ساحو کې د هغې مهمې ډیپوګانې دي زیرمې دي یا مهم تاسیسات دي یا مهم پوځي ځایونه دي اوس تاسې ووایئ چې یوه په کابل کې د طالبانو په اړه خبرونه خپاره کړي دي چې د وسلو ډیپوګانې بل ځای ته وړي دي په سوشل میډیا باندې خبرې کوي او یو څه د طالبانو ته معلومات ورکړي څوک ملامت څوک سلامت څوک د وطن په خیر څوک د وطن په تاوان ده